د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی آفتاب عالم لپاره یو جالب او په زړه پورې خبر. ملګرو چې آفتاب عالم څه کړي دي او څه ورسره وشول په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو مخکې له دې ملګرو چې ټول معلومات درکو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. آفتاب عالم په لومړی ځل په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان لپاره په 26 د فبروري 2010 کې استازولي کړې وه چې هغه لوبه کې افغانستان د کاناډا لوبډلې ته په یوه منډه ماتې ورکړې وه. آفتاب عالم په خپله لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې په 4 راوندونو کې 15 منډې ورکړې وې خو کومه وکټه یې نه وه ترلاسه کړې. نوموړی همداراز په 2012 کال کې د افغانستان لپاره لومړنۍ 20 ورځه لوبه د آیرلینډ پر وړاندې ترسره کړې وه چې په دغه لوبه کې د 3.4 راوندونو په ترسره کولو سره 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي یې وسوځول. نوموړی په 2019 نړیوال جام کې هم د افغانستان استازولي کړې وه خو بیا د ډیسپلین ماتونې له امله له نړیوال جام بیرته هیواد ته راستون کړی او له هغه وروسته د 1 کلن بندي سره مخ شو. آفتاب عالم د افغانستان لپاره په 28 یو ورځنیو او 12 ورځو لوبو ترسره کړي دي. نوموړی په یو ورځنیو لوبو کې 41 لوبغاړي سوځولي او په 20 ورځو لوبو کې بیا 11 لوبغاړي سوځولي دي. په یو ورځنیو لوبو کې غوره توپ اچونه بیا په د 15 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځول دي او په 20 ورځو لوبو کې بیا په یوه لوبه کې 10 منډې په بدل کې 2 لوبغاړي سوځول دي. نو ملګرو را به شو اصلي خبرې ته چې آفتاب عالم ته اصلي خبره متوجه شوې ده. د افغانستان ملي لوبډلې میډیم فاست توپ اچوونکی آفتاب عالم 28 کلن شو چې نوموړی په ننګرهار کې په یو کرکټ اکاډمۍ کې خپله 28مه کلیزه لمنځلې ده. آفتاب عالم په خپله فیسبوک پاڼه د خپلې کلیزې انځورونه خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي: له هر څه د مخه له خپلو ټولو مینوالو او دوستانو څخه نړۍ مننه چې زما د زوکړې د ورځې مبارکیانې رالیږلې او یو ځانګړې مننه له ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشرتابه او ګران ملګري خیرالله پرهر نه چې لورینه یې کړې ده.